نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم. د ازموینې د ګروپ محترمو ګډونوالو السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. په دې هیله چې تاسې ټولې محترمې خویندې به ښه اوسئ. محترمو خویندو زموږ نننی درس چې دی هغه حرام نظرونه چې اسلام منع ګرځولي دي. په دې کې لومړی د سړي عورت د سړي لپاره، یعنې یو نارینه چې دی د بل نارینه د بدن ټول بدن لیدلی شي پرته د نامه څخه لاندې تر ګونډو پورې دا نشي لیدلی. دا چې دی د یو نارینه د بل نارینه لپاره عورت دی. خو همدارنګه نارینه‌وو ته دا هم جواز نه لري چې د یو بل تر څنګ ویده شي، ځکه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم چې دی دا فرمایلي دي چې ښځې له ښځو سره او سړي دې له سړیو سره له یو ځای پرېوتلو څخه ډډه وکړي. همدارنګه د سړیو ترمنځ چې دی غېږ نیول او مخ ښکلول چې دی دا هم مکروه دي، مګر که یو کس چې دی خپل هغه اولاد هغه د شفقت او مهربانۍ او مینې له وجې چې دی ښکل کړي نو بیا چې دی دا کومه ګناه نه لري. بیا د سړیو ترمنځ چې دی او هم ښځینه هم کولی شي مصافحت یا لاس ورکول، دا چې دی مستحبه طریقه ده. په حدیث شریف کې راځي کله چې د یو چا کمیس سوری او د هغې هغه ځانګړي اندامونه ترې ښکاري نو مخکې له دې نه چې د دې کس څخه نور خلک خبر شي او د خلکو د ریشخند او ملنډو سبب شي نو دا کس باید په ارامه باندې پوه شي او د دې دا کوم عیب چې دی دا باید پټ کړی شي. نو د قیامت په ورځ به الله تعالی په دې بل کس پرده واچوي. همدارنګه د ښځې عورت چې دی د ښځې لپاره حرام دی، لکه څرنګه چې د سړیو عورت چې دی سړیو لپاره هم حرام دی همدغسې د ښځو هم دی. او د دې لپاره چې د فساد مخنیوی وشي نو ښځو ته هم دا جواز نه لري چې د یو بل تر څنګ ویدې شي. د ښځې عورت چې دی د سړي لپاره که چېرته یو پردی سړی نو دې لپاره چې دی ټول د ښځې ټول بدن چې دی دا شی دی حرام دی، یعنې هیڅ آن یو تار ویښته باید ونه ګوري یو نارینه کس، دا ورته جایز نه ده. خو که چېرته د ضرورت په حالت کې مثلاً اسلام دا جواز ورکړی چې کله یو کس بل پسې خواستګاري ځي نو کولی شي دوی یو بل وګوري تر څو هغه کوم عیبونه چې لري نو هغه یو بل ته ښکاره شي او بیا باید د هغې نه فیصله وکړي. او یا چې دی د شاهدي یا واده اخیستلو په وخت کې او همدارنګه ډاکټر ته د ضرورت په وخت کې ښکاره کولی شي. بل چې دی د سړي عورت د ښځې لپاره نو همدغسې که چېرته یو بېګانه ښځه وي نو دوی دواړه چې دي په یو بل باندې حرام دي هر څه پرته له د سړي چې دی د هغې د نامه نه لاندې تر ګونډو پورې چې دی دا عورت دی، نور چې دی هغه عورت نه دی. نو په همدې اړه چې دی سید قطب رحمه الله فرمایي د اسلام موخه دا ده چې داسې یو پاکه ټولنه رامنځته کړي چې په هغې کې شیبه په شیبه د شهوت د راپارولو امکان نه وي، یعنې مطلب چې هغه شهوت د خلکو چې دی هغه بې مهاره نه شي یعنې بې کنټروله نه شي. او که چېرته داسې چې هر یو د هر شخص هغه شهوت راپارېدلی وي نو دا شهوت چې دی دا داسې دی لکه لمبه وهونکی اور چې نه خاموشه کېږي او نه دا مړېږي. نو که چېرته یوه شیبه هم یو ناروا او خاین نظر یا یو لحظه چې یوه نجلۍ په ناز او نخرو تګ وکړي یا داسې یو منظره چې هغه بربنډی یا یو داسې یو سینګار یوې مېرمنې کړی چې هغه د مقابل کس کې د نارینه شهوت راوپاري نو دا چې دی یو حیواني او اورغورځونکی طبیعت تحریک کوي او په دې سره چې دی انسان له پښو نه غورځېږي یعنې بې اختیاره کېږي. او همدارنګه د همدې شهوت راپارولو د دې شهوت پیله همدا ده چې د انسان شهوت کله بې کنټروله شي نو دا چې دی په عصبي ناروغیو اخته کېږي او همدارنګه دې ته قسم قسم رواني ناروغۍ پیدا کېږي. نو په دې هیله محترمو خویندو چې تاسو
کوم چوکاټ چې موږ ته اسلام ښودلی دی، په هماغه کې ټول ځان برابر کړو، چې تر څو نه خپله په فساد کې وغورځېږو، نه زموږ له امله نور خلک په فساد کې وغورځېږي. ومن الله التوفیق.